السلام علیکم څنګه شای جوړ یاست تکړه یاست په خیر ښه خدای جوړ یاست وخت مننه د دې کوم تر دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کوم سبجیکټ مې د چا سره ښځې هغه تایرايډ فنکشن څومره راخیستې دي نو تایرايډ کوم بیا کوم یو راخیستې دی هغه نومیږي د ټي آر یو په نامه باندې اوس د دې فل فارم به هم در وښایم او یو په دې کې بل ټیسټ هم دی هغه ft4 په نامه باندې دي دا دواړه ټیسټونه معلومات دلته په دې کې پیدا کړم لیکن اول د ویډیو شروع کولو څخه به زه په څو جملو سره در خلاص کړم بیا به ځو مخته زه چې کوم ټیسټ درته وایم یعنې کوم ویډیو درته وایم هغه په پښتو هم درته وایم په انګلیش هم درته وایم او چې مکمل ویډیو ونه ګورئ دا زموږ په دې سر نه په خلاصېږي تر دې چې مخته ځو The T3 rising uptake T3RU test helps evaluate thyroid function by the measuring protein invalid in the carrying thyroid hormones. The T3 rival uptake ازموینه د تایرايډ هورمونونو او د فعالیتو کې د پروتینو اندازه کولو سره تایرايډ فعالیت ارزولو کې مرسته کوي. دا یو اول تعریف شو. دوم تعریف دا د دواړو سره د خلاصوم سیده د T3RU test measures the level of protein that carry thyroid hormones in the bloods. The T3RU ازموینه د پروتین کچه اندازه کوي او کوم چې په وینه کې د تایرايډ هورمونونه لیږدوي. اوس نو د دې دواړو جملې مطلب چې دی د دې مقصد چې دی دا ټیسټ چې دی د رایزینګ اپټیک په نامه باندې کوم ټیسټ دی دا څه هم کې دا چې کوم هغه پروتین یعنی چې کوم تایرايډ هورمونز کیری مطلب دا دی چې د ځان سره ساتي یا د ځان سره مشلوي یعنی د په ځان سره اوس ګوره موږ وایو د سره په لاس کې موبایل دی یعنی کیری یې یعنی په لاس کې وخت یا لیږدوي یا اخلي یا یې استي یعنی دا هغه پروتین دی یعنی هغه پروتین در معلومي یعنی دغه معلومي درته چې کوم د تایرايډ کې هغه پروتین چې کوم کیرینګ کوي یعنی هغه څنګه کار کوي یا دا خپل هم د کیرینګ پروتین چې دی دا څنګه کار کوي سیده اوس نو رایزینګ T3 اپټیک چې دی دا په ډېرو نومانو باندې یادېږي اول نوم یې د هغه دی رایزینګ T3 اپټیک او دوم چې دی T3 رایزینګ اپټیک بل چې دی تایرايډ هورمون بایډینګ ریشیو یعنی د دې مطلب دا دی یعنی دا کوم ټیسټ چې دی دا رایزینګ 3T اپټیک چې دا هم د بایډینګ یعنی کوم چې موشلي یعنی کوم پروتین چې موشلي هغه پروتین کوم چې د تایرايډ هورمون کې موشلي دا غو ریشیو معلومي یا دا غو مقدار معلومي یعنی دا غو یو اندازه معلومي سید اوس دا عکس ته وګوره دا عکس ته وینې دلته ګوره ټوټل T4 چې دی هغه بایډینګ 4 خانې چې دی لوړې خالي دي 6 خانې چې دی ډکې دي هغه چې دی نارمل حالات دي دې ته وایي کېږي ایریتروایډ په نامه باندې دا نارمل شو یعنې ګوره 25% څه 15% نارمل دي دا رایزینګ چې کوم رایزینګ مطلب دا دی چې کوم ایلی په وینه کې یعنی فری کوم چې په د رایزینګ یو قسم داسې دغه چې تا تللی د دروغتمن یو قسم د څاڅکي دانې د غوړ رقم څاڅکي ځینې ګنډېری بولي ځینې چیش بولي هغه سپین سرې په سر چې لګوي نو هغه رقم رنګ ته وایي کېږي په عکس کې وینې نو دی وایي په کوم چې دا په غاړه کې دا د رایزینګ سیرم چې دی هغه کې دا ګوره فری دونه دي او دغسې چې دي دونه دي اوس په دې هغه چې هلته ولاړ سم باره د ویډیو ډېر اوږدې کېږي سر دې نه پخلاږي دغسې په دې په بیسیک سره خلاص کوم اوس ته ګوره دا په ټوټل کې چې دی په اوله خانه کې 4 خالي دي 6 ډک دي یعنی دا نارمل دی 6 ډک مطلب دا دی چې 6 سره بایډینګ دی د TBG سره بایډینګ دی چې کوم پروتین چې دی کوم نارمل حالت هغه دی اوس دا بله دومه خانه کې ګوره هایپر یعنی 6 ډک دي 2 خالي دي 6 چې ډک دي وایي 8 خانې ډکې دي 2 خالي دي یعنی مطلب د دې دا دی چې 2 په دې کې په یعنی که په 100% کې راواخلې 2% یې خالي دي دغه دي فری دي نور چې دی هغه ګرده ډک دي صحیح ده یعنی په داسې حالات کې یعنی چې 2 خانې مطلب 2% چې فری یعنی 2 تعداد چې کوم دغه فری یا په 98% چې کوم ډکې هغه ته هایپر وایي کېږي یعنی دا پورته دي د دې چې دی بایډینګ پروتین چې دی هغه بیخي ډېرې نیولې دي چې دی مطلب کوم چې ضرورت وي تړلو د وخت څونه ضرورت وي هغو نه د هغه څخه د زیات تړلې دي صحیح ده اوس راځو دا بلې خانې ته دا بله خانه وګوره دا چې دی دا 6 خالي دي 4 ډک دي
د دې مطلب دا دی یعنې دا هایپوتایراید دی، یعنې په دې کې خالي چې دا کم ټي بي جي پروټین چې دی دا سم کار نه کوي، دی صرف هغه په 100% کې 40% یې تړلي دي، نور یې لا کړي دي، نو دې ته حالت ویل کېږي هایپوتایراید صحیح ده. دا نور بیا اوس ایروترایډ صحیح دا بیا اوس چې کوم ښځه حمل دوران یې یعنې کوچنی ولري په هغه کې خانې ډېرېږي پورته کېږي، ولې 6 خالي دي 8 خالي دي 8 ډک دي، نو داسې ډېر حالات باندې ولې هغه خو لازمن دی پرېګننسي دي اب نارمل حالات راځي. اوس دا بله خانه ګورو چې کوم ډېر لوی بیخي بې اندازې چې لوی هغه نه ګورو 5 خانې ډکې دي 1 خالي ده، یعنې دا ټي بي جي چې ده سم کار نه کوي. ټي بي جي مطلب دا دی تایروکسین بایډینګ ګلوبولین، یعنې کوم پروټین چې تړي دی کوم د تړلو کوم پروټین چې دی هغه سم کار نه کوي. اوس په دې سر خلاصو دا یو ریشو سوله دا یو تعداد درته معلوم یې کړي، دا نه وخت چې تایروکسین بایډینګ ریشو چې راغلی دا ریشو در معلومه سول صحیح ده. وځو مخته د دې ټیسټ مطلب چې شته دا به موږ څنګه طریقه باندې کوو صحیح ده. اوس د دې هاو ټو پریپیر فور ټیسټ، یعنې څنګه ته چمتو کولی شې انسان دې ټیسټ ته چې دا ټیسټ ته انسان چمتو کړي چې دا څنګه چیش به نه خوري چیش به ورکوي چیش به نه ورکوي په دا وجه. اوس ګورو your providers will tell you if you need to stop taking any medicines before the test that may be effective. Your test result do not taking many the medicine without first taking to your provider taking صرف د څنګه د ازموینې لپاره چمتو کولو څنګه چمتو کولی شئ، یعنې څنګه ته دی برابرولی شئ، یعنې ستاسو چمتو کوونکو کې به ستاسو د وایي که تاسو ته اړتیا لري د ازموینو د مخ د کوم چې درملونه اخیستل بند کړي چې تاسو یې د ازموینې پایله اغزه د کولو کې شي، نو د خپل چمتو کوونکي سره د ځینې کولو پوره د کومو درملونو اخیستلو مخې بند کړي. نو دا جمله اوس دلته سمه نه ده لیکلې چې سره اوس خو زه دې اوس سره خلاصوم. دی وایي چې کوم دوا چې دی خوري هغه باید دی بند کړي. په څه وجه بند کړي چې دی دا پر ټیسټ باندې دا کوم ټیسټ چې موږ کوو د هغه پر کوم ریزلټ چې دی یعنې کوم رپورټ چې دی پر هغه کیدای شي چې هغه غلط اثر ښکاره کړي، یعنې داسې اوسي هغه پورته راشي کښته راشي به جسم سم وي لیکن هغه پورته راشي کښته راشي، نو په دې وجه باندې به میډیسن اول وارې بندوي بیا به زه ټیسټ به د ده پرووایډ یعنې چې کوم ډرګ یعنې کوم دوا چې موږ استعمالوو چې په کم کې انکریز کېږي یعنې پورته کېږي د هغه د وجې پورته کېږي دا دوا باید بندې شي. هغه زه درښیم انابولیک سټرایډ به وي هایپرین به وي او پیناټونین په نامه باندې سایکلیټس په نامه باندې های ډوز چې ته اخلي یا وارفرین په نامه باندې، یعنې دغه دواوې به ته نه اخلي ولې د دې د وجې څخه کېدای شي دا ریزلټ پورته راشي. نو دا دواوې که تا خوړلې دا به یې پلته بندوي بیا به زه ټیسټ کوي. اوس ګورو چې کوم ډوز کې دا کښته کېږي یعنې ډیکریز کېږي کوم دواوې چې ته خورې د هغه د وجې چې دا کښته کېږي، نو هغه انټي تایراید میډیسن دی برث کنټرول پیلز دی اور کولیفایبریډس په نامه دی ایسټروجن په نامه دی ټي ډیز په نامه دی پرېګننسي کې دا کښته کېږي. یعنې که دغه ګولۍ دې خوړلې یا دغه علامات در سره لکه پرېګننسي کوم چې موږ حمل ولري نو په دې دوران کې بیا دی کښته کېږي. اول وار که ټیسټ کوي دې شان ته به پاملرنه ولرئ بیا به زه ټیسټ به کوئ صحیح ده. اوس فنکشن د دې فنکشن څه مطلب لري، یعنې د دې کوم څه کار کې ده دا ولې موږ کوو، یعنې why the test is performed دا موږ ولې پرفارموو. this test is done to check your thyroid functions، یعنې دی څه وایي دا ټیسټ چې ته کوې دا ستا د تایراید فنکشن در معلوموي. تایراید فنکشن ډیپینډز آن دی اکشن آف مینی ډیفرنس هارمون، دی څه وایي کوم چې تایراید فنکشن چې دی هغه بیا مختلفو هارمونونو پسې اړه لري د هغو په فعالیت باندې پسې اړه لري یعنې د هغو په اکشن پسې اړه لري چې هغه څنګه کار کوي انکلوډینګ تایروکسین سټیمولیټینګ هارمونز یعنې TSH او T3 T4، یعنې دوی وایي دا چې دی دا کوم
ټیسټ چې دي د ازموینې ستاسو د تایرايډ فعالیت چک کولو کې لپاره ترسره کېږي. د تایرايډ فعالیت ډېر مختلف هورمونونه په عمل پورې اړه لري، په شموله د تایرايډ محرک هورمونونه یعنې ft4 دا جملې مطلب د هغه دی چې کوم چې د چکي تایرايډ فنکشن چکي د هغو هورمون د چکي د هغو اکشن او عمل چې دی هغه د هغو باندې تر چکیږي. This test helps check to amount of the T3 and thyroxine binding globulin proteins is able to bind. دای سوای یعنی د کوم چې دی د جمله مطلب چې دی وای چې دا چې دا ته در معلوموي چې د T3 څونه ستا T4 څونه او TBG څنګه کار کوي، هغه سم بایندینګ کوي کنه کې خراب بایندینګ کوي، یعنی سم مشلوالي کې خراب کوي. TBG is a protein that carries most of the T3 and T4. دای سوای یعنی TBG چې دا یو پروتین دی چې هغه همیشه ستا T4 او T3 چې دی د ځان سره مشلي. زه مختم یعنی دا چې دی دا ټیسټ چې دی ته دا یور پرووایډر مینی ریکمندډ دی T3UR ټیسټ if you have sign of the thyroid disorder including. دی وای دا ټیسټ چې دی دا ته در معلومي یعنی ته در ښکاره کوي یا ته در شي چې دا کم هایپر تایرویډیزم چې نه دی دا اوور اکټیو خو نه دی، یعنی ډېر ډېر فعال خو نه دی دا تایرویډیزم، یعنی ډېر خو دی هورمونز نه لري، یعنی دا دی د شي چې هایپو تایرویډیزم انډر اکټیو خو نه دی یعنی غیر فعال خو نه دی. او بل دی د شي تایروډوکسیک پیریوډیک پیلسیس در شي مسلز ویکنس در شي کازز آف های لیول آف تایروکسین هورمون ان بلډز. دی در شي یعنی چې کوم ټاکسیکس یعنی کوم زهرجن مواد څخه یا مسلز کوم کمزوري چې نساجونو کوم چې کمزوري دا هغه هم در شي ساده. او دا زموږ په جسم کې د دې نارمل رینج څو دی چې د هغه د 4.7 تر 10% په دغه کې د زموږ په جسم کې نارمل دی ساده. اوس د دې دا په کوم چې پورته څه علامات موږ ته کوي، کوم چې ته اشاره کوي دا چې ته دغه کې اول دا چې پورته سي هغه کډني فیلر ته یعنی کوم پښتورګو چې دي د پښتورګو ناجوړیانو ته دی ته دغه کې علامات ښکاره کوي چې دا کېدای چې پښتورګي ناجوړي ولري، یعنی یا اوور اکټیو تایرايډ ته دغه اشاره کوي چې هایپر تایرویډیزم به یا نیفروټیک سینډروم به یعنی یا به پروټین اینډ مال نیوټریشن به. اوس ګورو چې دا په کوم حالات کې لاندې ته شو کې یعنی لوور ته انډیکیشن کوي، هغه به اکیوټ هپاټایټس چې په کوم حالات کې چې د کښته سي نو هغه به د اکیوټ یعنی زړه هپاټایټس یعنی د اینې ناجوړي به یا به د زنان چې هغه به کوچنی ولري یا به هایپوتایرویډیزم یې کوم چې کښته علامات یا به دا چې استعمالي استروجن دواوې به استعمالي. دا خو سو د رایزینګ T3 uptake دغه ډیفینیشن. اوس راځو د یعنی ft4I په نامه باندې چې کوم ورته وایي کېږي فري تایروکسین انډیکس، د دې پر باندې به اوس مشوره ده کوم یعنی په دې باندې به اوس نور معلومات وکړو چې د دې مطلب بیا چې څه ده. د فري تایروکسین انډیکس estimated the amount of free thyroxine circulating using the measurements of the total thyroxine and the binding capacity of the thyroxine. د ویړه تایروکسین شخص یعنی د ویړه تایروکسین اندازه اټکل کوي او د ټولو تایروکسین اندازه کولو او له تایروکسین د بند ظرفیت په کارولو کې سره، یعنی د دې جملې مطلب چې یعنی دی وایي د ft4 انډیکس چې دی دا در معلوموي یعنی چې په وینې کې د سرکولیشنز یعنی ګرځلاو څنګه دی چې دا څنګه دی تایرايډ هورمونز ته څونه ځي بلې خواته یا د تایرايډ هورمونز څونه ځي دا در معلوموي او د ټوټل تایروکسین در معلوموي در معلوموي چې دا څونه سته. بل د دې څه چې در معلوموي د بایندینګ کیپاسټي در معلوموي یعنی کوم چې مشلې د هغو ظرفیت در معلوموي د هغو کوم ظرفیت چې دی کوم چې دا څونه باید د دې څونه فیصده د څونه ظرف څونه بایندینګ کوای شي، یعنی لکه اوس ګوري چې د تایروکسین پر TBG باندې څونه مشلې دا TBG څونه کیپاسټي لري یعنی څونه حافظه لري چې دی دونه ځای کې یعنی ریشو در معلوموي ښه. او بل د
test using to the diagnose thyroid disorder. دې ته وایي دا ټسټ استعمالیږي، یعنې ګوري د دې دپاره چې زموږ تایرايډ فنکشن سم کار کوي که نه کوي، یعنې په هغه کې چې کوم ناجوړیان د هغو دپاره دا ټسټ استعمالیږي. The test ensures how much of it is in your blood to help determine whether your thyroid gland is under active or overactive، یعنی hyperthyroidism or hypothyroidism. دا هغه جمله سو، یعنی دوی دا درښیي چې کوم څونه چې دي د تایروکسین شته چې دا یعنی دا کیدای شي د هایپو خواته ولاړ شي یا د هایپر خواته ولاړ شي. هایپو پورته وایي، یعنې دې کیدای شي دا ډېر شي یا لږ شي، د هغه علامات در معلوموي. دا اوس د دې کوم چې دی نارمل رینج چې دی هغه د 4.7 بیا د 8 بیا د 12.7 بیا د 7 مایکروګرام پر ډیسی لیټر کې دا نارمل دی. د دې نارمل رینج دونه دی. اوس نو دا دواړه ټیسټ بیا په چیش کېږي. د دې لپاره به مو سیمپل چې شي، ځینې ټیسټونه په بلډ کېږي او ځینې ټیسټونه یې په سیمپل کېږي. لکه هغه د دواړو دپاره به بلډ او سیرم دواړه ساتي، او په سلیکټرا او مشین کې کېږي، دا په بلو مشینانو کې نه کېږي. دا ریشو ده. او دا ft4 چې دی دا بیا فارمولا په ذریعه باندې معلومېږي. په دا عکس کې وګوره، دا چې اوس ډېرو دته ویډیو بیخي غټېږي، نو په دې وجه دا فارمولې ته خالي وګوره. په دغه فارمولا په ذریعه باندې هم ته دی معلومولی شي. نو کوم ویډیو خوښه سوي یا ځای ځای بند سوی یم، د هغه تاسو خپله کوشش کوئ چې هغه سره سم کړئ، او کوشش کوئ چې یو بل ته سپورټ رسوئ.